ورونو وي په افغانستان کې په د اوسنی حکومت کې اسلامي اماراتو کې نه د مولا صاحبانو حکومت دی وي ډیزل پکې راووت ډیره خبره ده افغانان ورونو خو یو خبره یا ساتي افغانان ورونو چې موږ د ویډیوګانې تاسو یا ساتي زه به مړ تاسو به یو خبره ان شاء الله رښتیا کیږي او تر اوسه پورې مې څه خبرې کړي 15% هغه رښتیا شوي هغه مې د پاکستان په باره کې کړي او د افغانستان په باره کې مې کړي او د امریکایانو په باره کې مې کړي زه به مړ دا ویډیوګانې بلته پراته وي افغانان ورونو افغانستان زموږ اساسي وطن دی وطن افغانستان زموږ اساسي مور ده د مور حیثیت لري که ته ډیزل راولي که پټرول راولي که ګیس راولي که برق صحیح راځي که قوله وي که مدنیت وي دا هر شی چې راولي خو زموږ اساسي وطن پرې ابادېږي افغانان ورونو موږ تاسو سره یو غټه ډرامه روانه ده په دې شیانو کې ګوره 20 کاله جمهوریت کې که تاسو فکر کوئ پلانې پروژه ده بستانې پروژه ده یو ځای کې بیرغ ولګوه بل ځای کې بیرغ ولګوه یعنې عملي کارونه نه کېده یعنې کوم چې بنیادي موږ تاسو ورته ضرورت لرو لکه برق ضرورت لرو که کفارو دا کارو که امریکایانو چې برق مرو د بل ملک نه راتېر کړو سیمرابانه توکمۍ هلته لګېدلې یعنې دا بنیادي ضرورت و ګیس یو بنیادي ضرورت موږ تاسو ګیس ګوره په افغانستان کې ګیس شته دی مګر دا کار راته ونه کړو ګوره 20 کاله جمهوریت کې یعنې مثبت کارونه دا و چې په زرهاو مکتبونه پانتونونه جوماتونه مدرسې یعنې افغانستان که 2001 ته وګوري او 2020 ته وګوري یعنې د انارو دانه ته جوړه شوه یعنې دومره مکتبونه او جوماتونه مدرسې چې 40 کاله د اوسنی حکومت د امارات دی وکړي یقین وکړه دومره جوماتونه مدرسې او دومره مکتبونه جوړ کړي هغه شته نه شاړېږي او $1 هغې ته هم راته او دې ته هم راځي فرق نشته یو خبره ده خو افغانان ورونو دلته موږ تاسو سره هغه دماغ نشته کوم دماغ چې د عربو سره دی ګورې په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې یا په دې ځایونو کې چې تېل راووته ګوره موږ تاسو د سعودیانو ته د عربانو ته وایو چې دا ډېر بې عقل خلک دي په چې شي نه پوهېږي ناسې په دیرو کې دا خبرې کوو که نه عرب او دا دوبۍ والا او د امارات والا چې دا هوښیار خلک دي امریکایانو سره مزدوري کوي کله چې تېل راووته هلته ورته ویلې چې 30% د موږ شو عرب ورته ویلې 90% تاسې والي صاحب مهربانه خو موږ ته دلته دا وطن جوړ کړئ دا عرب راته جوړ کړه دا دوبۍ راته جوړ کړه دا قطر راته جوړ کړه هماغه کار وشو 90% ورونه کفار دي نه دا تیل او دا شي نه وړي مګر 10% باندې د هغې ژوند زندګي خوشحاله آباده ده زموږ مشکل دلته دا دی د سیاستمدارانو د ملیانو یا د نورو سیاسینو یا د نکټایي والا چې هغه وایي چې مینځرما ټوله زما دلته زه ناست یم زه به په خپل سروانې کوم په خپل سروانې ته هېڅ شی نشي کولی ګورئ ای افغانان ورونو دغه پاکستان خو ځان ته ټیمي پاور وایي که نه یو د ګیس پیپ د ایران نه نشي راتېرولی په خپل سروانې ځکه د امریکې اجازت نشته ما تاسو ته مخکې ویلي چې د دنیا زورواکی چې دی د دې دنیا الله په سر باندې د ټوله دنیا د الله ده خو د دې دنیا زورواکی چې دی هغه امریکا ده چې تر څو پورې ته امریکې سره سر داسې کړی نه ته هېڅکله که په افغانستان کې ګیس وي که برق وي که هر یو شی وي موږ او تاسې نشو جوړولی بنیادي تر څو پورې چې د امریکا نه اجازه هم نه اخیستي او دا خوښه خبره ده چې ویاره موږ د کفارو سره انډیوالي نه کوو د کفارو سره هر یو اسلامي هېواد چې دی ټول ورسره انډیوالي کوي تر افغانستانه پورې دا پیسې ډالر د موږ د کوم ځای نه راځي خو د کفارو هېوادونو نه راځي بیا د دې ما کې د ډیټیل کې لاړم د خدای بلا د ګندګۍ د ټکس پیسو نه دغه پیسې افغانستان ته اوس هم روانې دي که هر طرف ته ورکول کېږي خو د امریکایانو د کفارو پیسې خو دي که نه نو خبره دا ده چې تر څو پورې موږ دا سوچ فکر نه جوړ کړی د زموږ مشرانو او روس او امریکا سره دا چین نن چې دی دا ډېر دوکهباز هېواد دی دا دومره دغه دی که یو بم ته چا خلاص کړو نه به دلته پروژه وي نه به دغه وي نو افغانان ورونو که مدنیات وي که ګیس وي که برق وي موږ او تاسې هېڅ پیاده کې وانغسته او لګیا روزانه چې افغانستان د ورورو دلالونو خزانه ده او پلانې ده بستانه ده تر څو پورې چې موږ د کفارو هېوادو سره دا اګریمنټ نه کړی چې ورور دا که ګیس دی که برق دی که کوله ده که نور تیل دي کار شی دي بیا پیسې ته واله په دې 30% باندې زما دا وطن ګل لري تر کومه پورې به دا په دې ځمکه کې پراته وي تر کومه پورې به موږ ذلیل او شراب افغانستان د ورور د خزانو او دلالونو نه ډک پیسې نه دلالونه به کله راوځي چې موږ دا ژوند پې جوړ شي ټول خلک هم لاړه خارج ته ورم هر یو سړی د افغانستان په دې اوسني نظام کې دا سلیل شته ته سوچ کوي چې د افغانستان پرېږدي وتښتي ځکه چې لږه ده فقر دی کاروبار نشته زندگی نشته مکتب نشته بل شی نشته نو دا شی نه زموږ په لاس کې نه داسې موږ سره دوکه روانه ده په جمهوریت کې دا ډېرې پروژې لشو یو عملي کار پکې داسې صحیح ونه شو لکه د برق یا د نور په شان د ګیس یا د نور او دغه ډرامه به روانه چې پلانې کې مې پروژې لکه بستانې کې پروژې لا شو یو شی هم عملي نه کوي دا ویډیو یاد ساتئ نن تقریبا 8 دی که هم تاریخ دی د جولای 2023 کال د دې بادشاه کاموال د ویډیو ساتئ یاد ساتئ چې دغه حکومت به تېر شي مګر یو کار به پکې عملي نه به پکې ګیس راوځي نه به پکې برق عملي شي او نه به پکې پټرول او ډیزل راوځي ډیزل نه خاصم تنجو فضل الامانه خدای دې يا منزل القرآن يا خالق الإنسان